بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، یو ځل بیا مو سهار نیکمرغه. مننه چې زموږ خپرونه مو تر دې دمه لیدلې او ملتیا مو کړې. راوګرځېدو روغتیایي برخې ته، او په دې برخه کې موږ سره ښاغلی ډاکټر قدرت الله مومند دی چې ورسره به د مصنوعي غاښونو په ګټو او زیانونو غږیږو. دا چې خپله مصنوعي غاښونو څخه موخه څه ده، څو ډوله مصنوعي غاښونه لرو، کومې ګټې او زیانونه لري او کوم ډول یې تر ټولو ښه دي، په همدغه ورته موضوعاتو به غږیږو. پیل کې به ډاکټر صاحب سره ستړي مشي وکړو چې د سکایپ پر لیکه موږ سره دی. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، سهار په خیر. السلام علیکم ورحمت الله. په لومړي سر کې د شمشاد ټلویزیون ټولو کارکوونکو، مشرانو او اوریدونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. خوښ یم چې یو خوشحاله سهار به مو پیل کړی وي. مننه. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان. بیا هم ښه راغلاست. پیل به له دې پوښتنې څخه وکړو چې د مصنوعي غاښونو څخه موخه څه ده، دا څه ډول غاښونه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو به دا ووایو چې مصنوعي غاښونه څه ته وایي. مصنوعي غاښونه هغه عضو دي چې موږ د دایمي غاښونو په نه شتون کې له دې څخه استفاده کوو، او دا د دایمي غاښونو ځایناستې دي. نو دا د هغه مصنوعي غاښونو لنډ تعریف دی. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. په کوم حالت کې تاسې مریض ته د دې توصیه کوئ چې تاسې هغوی ته ووایئ چې تاسې باید له مصنوعي غاښونو څخه ګټه واخلئ؟ دا خو په هغه حالت کې موږ د دې غاښونو توصیه کوو کله چې دایمي غاښونه نه شتون ولري یا نور داسې مشکلات اوسي چې په هغې کې وظیفه نه اجرا کیږي. مثلا د خبرو کولو په حالت کې چې دایمي غاښونه نه اوسي، نو موږ د خبرو کولو مشکلات زیات اوسي. همدارنګه د غذا په ژوولو کې موږ تکلیفونه ولرو. نو دایمي غاښونه چې کله د خپل ځایه بې ځایه شي یا ووځي، د هر علته چې اوسي، د مریضتیا له وجې نه ووځي یا د کوم مشکل د وجې نه ووځي، نو د هغې په نه شتون کې د هغې د ځایناست یا د هغې د وظیفې د کنټرول په خاطر باندې موږ مصنوعي غاښونه توصیه کوو. مننه ډاکټر صاحب. د مصنوعي غاښونو په ډولونو کې وغږیږئ چې څو ډولونه لري؟ موږ خو دغلته چې د مصنوعي غاښونو نه کوم یاداوري کوو، نو موږ خو په خپل پروتیز بخش کې په دوه ډوله باندې استعمالوو فعلا، چې یو ته موږ متحرک مصنوعي غاښونه وایو، بل ته موږ ثابت یا فکس غاښونه وایو. متحرک پروتیز غاښونه هغه دي مصنوعي چې دا د مریض په خپله خوښه باندې په خوله کې ایښودل کېږي، په خپله خوښه باندې د خولې نه ویستلی شي. بل فکس غاښونه موږ لرو. فکس چې کوم یو دي هغه د ډاکټر په واسطه باندې فکس کېږي او د مشکل په اساس کې د ډاکټر په واسطه باندې بیرته لرې کېږي. نو دغه ځای کې موږ لرو. بیا د موادو له مخې نه مختلف ډولونه لري چې نن سبا ښه جنس چې کوم یو دی دا کټکیم یا زرکونیا راغلی ده چې د دې استعمال ډېر زیات دی. د دې نه علاوه موږ ساده میټل لرو، میټل پورسلین لرو، میټل سیرامیک، مختلف بخشونه لرو، حتی د طلا پورې موږ کولی شو دې نه استفاده د غاښونو په جوړولو کې وکړو. ډاکټر صاحب، په کوم حالت کې متحرک غاښونه تاسې مریض ته هدایت دې کوي چې هغوی باید هغه غاښونو څخه ګټه واخلي، او په کوم حالت کې ثابت غاښونه؟ د دغه دواړو په اړه هم معلومات راکړئ. متحرک غاښونه موږ په هغه حالت کې مریض ته توصیه کوو چې د هغې د خولې په قوس کې هیڅ غاښ موجود نه اوسي یا یو یا څو غاښونه موجود اوسي. نو د غاښونو په نشتون کې موږ متحرک پروتیز څخه پرستیسیس څخه استفاده کوو او تر څو چې مریض سره خپل مشکل حل شي. نو عمده علت یې دا دی چې غاښونه بیخي نه اوسي. او د پیکس یا ثابت غاښونو نه موږ په هغه حالت کې استفاده کوو چې هغه مثلا یو غاښ نیمګړی اوسي یا یو څو غاښونه نه اوسي، یا د مریض په خوښه باندې هغه راشي مراجعو کې چې د هغې یو یا دوه یا درې څو غاښونه نه اوسي، نو موږ هغې ته بیا ثابت پروتیز نه استفاده کوو چې دا د مریض د خوښ پسې اړتیا لري. نو متحرک پروتیز د ټولو غاښونو په نشتون کې یا یو یا څو غاښونه اوسي موږ کولی شو، او ثابت پروتیز موږ د لږو غاښونو په نشتون کې کوو. ډاکټر صاحب، بعضې ناروغان بیا د دې شکایت کوي چې غاښ یو څو میاشتې کېږي ډک کړی وي یا بعضو پوخ کړی اوسي، نو وایي دا بیرته هغه مواد لویږي او خرابېږي. ستونزه په څه کې وي؟ ناروغان باید څه ته متوجه اوسي او له کوم ډول موادو څخه غوښتنه وکړي له ډاکټر څخه بیا هغه لابراتوار کې چې ورته غاښ جوړوي، تر څو دوی دغه کوم غاښ چې ورته جوړوي مصنوعي دا یو څه دوامداره اوسي او ژر ونه لویږي. ډېرې مننې. دغلته کې چې کوم مشکل دی دا دوه اړخیز دی. یو د مریضانو عامه پوهاوی هم په دې برخه کې کم دی، او دوهم دا دی چې دغه کار چې کوم مریض یو غاښ ډکوي یا فیلینګ کوي، دا باید لاړ شي یو مسلکي ډاکټر ته چې هغه په دې برخه کې کاملا ډېره پوهه ولري. د دغه موادو لیدنه یا د غاښ بار بار خالي کېدنه مختلف علتونه لري.
یو د دې جملې څخه د مریضانو هغه اول ویزیټونه دي چې یو ډاکټر صاحب دی ته وایي چې فرض مثال تاسو موږ سره 4 ویزیټه ولرئ 5 ولرئ 3 ولرئ تر څو د غاښ پاتالوژي ختمه شي یعنی د غاښ رنځ ختم شي مرض ختم شي د هغې نه بعد بیا د ښو موادو انتخاب دی یو خو زموږ استاد ټولنه کې غربت یو اندازه شته چې خلک نه غواړي چې ډېر قیمتي مواد په غاښونو کې کېږي له همدې وجې هغې د اقتصاد په حساب باندې ارزانه غاښونه ارزان مواد انتخابوي نو د هغې نتیجه صحیح نه اوسي خو چېرته ښه فیلینګ وشي ښه فیلینګ کول د یو ښه مسلکي ډاکټر په واسطه وشي نو زه امید لرم چې انشاءالله تر ډېره کار کوي بل د مریضانو خراب عادات یا هایبټس دي چې د فیلینګ نه وروسته دوی ته یو احساس پیدا کېږي ورختایي پیدا کېږي دوی ډکې راخلي په غاښ کې وهي نو همدا وجه باندې یا فرض مثال د ډاکټر په هدایتو باندې دوی صحیح نه ځي نو په دې وجه باندې ملامتیا هم شته په دې خلکو کې نو علتونه یې دا شی کېدای شي ډاکټر صاحب دغه د غاښ خرابېدل په څو ډوله دي که په دغو ډولونو هم وغږېږي ځکه لکه څنګه چې تاسې ویلې کله چې طبي غاښونه نه وي دایمي نو مجبورن چې مصنوعي ورته جوړ شي راځئ په دې هم وغږېږو چې غاښ چې خرابېږي څو مرحلې لري او کوم مرحلې ته چې ورسېږي نور غاښ د ساتلو نه وي او ایستل کېږي دا ډېره ښکلې پوښتنه تا وکړله د دې پوښتنې په جواب کې زه تاسو ته داسې وایم چې اول غاښ ولې خرابېږي اول به دې طرف شو بیا به وروسته په ډولو خبرې وکړو غاښ د خرابېدو ډېر زیات علتونه دي چې د هغې علت څخه یو د خولې هغه حفظ الصحت نه مراعات کول دي په سالمه توګه باندې موږ د خپلې خولې هغه حفاظت نه کوو کوم چې لازمه ده فرض مثال موږ برس نه وهو همدارنګه پاتې چې په غاښ کې پاتې شي د هغې صفایي نه کوو موږ خواږه شیان استعمالوو په کتابو کې راځي چې یو دفعه یو کاژوغه خواږه استعمال شي د هغې په نتیجه کې د 50 ساعتو لپاره د خولې محیط د پی ایچ چې کوم یو دی دا اسیډیک کېږي چې کله اسیډیک شي نو په دغه وخت کې د غاښونو د مشکلاتو رامنځته کېدو سبب ګرځي بل دا چې خواږه شیان چې کوم یو دي دا لیکټیک اسید باندې بدلیږي او لیکټیک اسید خپله د غاښونو د تخریب سبب ګرځي نو په دې وخت کې یو توروالی رامنځته کېږي چې موږ ته په کتابونو کې کیریس وایو یا دلته ورته پوسیدګي وایي یا د غاښونو چینجي وهنه په عامه اصطلاح سره نو اوله مرحله دا ده چې موږ بیا کیریز لپاره 5 کټګري لرو چې جی بي بلاک په نامه یو عالم دی هغې ورته خپل کټګري کړې ده او کلاسیفیکیشن یې کړی په لومړي مرحله کې غاښ سطحي اوسي هغه کو چېرته په دغه وخت کې تداوي شي نو مشکل نشته دی چې دا مخې ته لاړ شي خو د دې نه چېرته لږ وروسته نور لاړ شي نو لږ ډیپ کېږي د غاښ هغه انامل نه دویمې طبقې ته ځي چې هغې ته موږ ډینټین وایو کو ډینټین کې یو څه وخته پورې ایثار شي د هغې نه به پلپ ته کوزېږي هغه لوس کېږي کله چې پلپ ته خبره ورسره پلپایټس رامنځته کوي چې د مریض ته د غاښونو له وجې نارامي رامنځته کېږي دردونه د یخ ګرم سره اساس کېږي نو په دغه وجه باندې آخري هغه 5م کلاس کیریز ته چې موږ ورځو په جیبي بلاک کې نو دغه وخت غاښ بیخي ختم وي خو موږ چاته دا توصیه نشو کولی چې تاسو غاښ وباسئ غاښ باید تداوي شي د هغې پاتالوژي ختمه شي نو د غاښ ایستلو حکم موږ په ډېر اسانه سره نشو کولی تقریبا 99% موږ نشو ویلی تاسو غاښ وباسئ چې 1% چانس هم وسي باید د غاښ موږ د لاسه ورنکړو ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب له دې ورهاخوا د مصنوعي غاښونو په ډولونو هم وغږېدئ دا چې دغه مصنوعي غاښونه لکه څنګه چې تاسې مواد وویلې هغه ښه مواد چې یو مصنوعي غاښ جوړیږي یا هماغه متحرک غاښونه چې ترې جوړوئ د کومو موادو په نوم یادیږي او تر څنګ د دې تاسې په اند باندې څومره هغه دوامداره اوسېدی شي ډېره زیاته مننه په اوس وخت کې چې کوم مروج مواد دي دا موږ ته زرکونیم یا زرکونیا وایو چې کټکیم باندې ډېر مشهور دي دا داسې یو مواد ایجنټ دی چې په دې کې میټل نه استعمالیږي په حساب په ساده اصطلاح سره چې عوام پرې پوه شي فلزات پکې نه استعمالیږي د دې دوام هم ډېر زیات دی او دا هم اوس چې کوم لابراتوارونه جوړوي خو دې کې یو خبره ډېره زیاته مهمه ده چې ډاکټر صاحبان د خپل اقتصاد په نظر کې نیولو سره نه بلکې د ملت د اقتصاد په نظر کې نیولو سره د یو داسې لیبارټرۍ سره هماهنګ اوسي چې دوی په هغې ښه کارو کې کیفیت یې ښه اوسي نو د ستا د دې مسالې دا چې کوم ارتباط لري دا د لیبارټرۍ پسې لري ډاکټر باید د یو ښه لیبارټرۍ سره چې د هغې ریزلټ ډېر ښه اوسي باید هغې سره تماس کې اوسي او ښه غاښونه جوړ کړي مثلا زرکونیا اوس په د دې چې کوم ضمانت دی د 5 کالو تر 10 کالو پورې هم کوي خو داسې نه ده د دې ساتنه بیا د مریض پسې اړه لري چې مریض څنګه کولی شي
چې د خپل مصنوعي غاښ حفاظت وکړي. نو نن سبا ښه ریزلټ چې لري کټکی مې لري خو متاسفانه چې اقتصادا له قیمته دي. ډاکټر صاحب یو بله موضوع دا چې بعضې خلکو کې داسې یو شی خپرېږي چې دوی په وینا باندې چې دغه د غاښونو د کریم ډېر استعمال او په هغې غاښونه برس کول او پرې مینځل د غاښونو هغه لومړنۍ برخه چې ده هغه ښکلا او ځلا دغه یې له منځه وړي. آیا د حقیقت لري او که نه؟ او دویم دا چې د غاښونو د پاکوالي لپاره او بالخصوص ځینې کسان خوښوي چې دا باید سپین اوسي. یا رښتیا هم غاښونه سپین دي او که نه رنګونه مختلفه دي؟ او د غاښونو د پاکوالي لپاره ښه وسیله څه شی ګڼل کیږي؟ ډېره زیاته مننه. ډېر تاسو ښه تپوس وکړو، ډېر ښه سوال هم وکړو. د دې خبرې په جواب کې زه داسې ووایم چې کوم موږ ټوټ پیسټ لرو دا مختلف ایجنټې لري. بعضې داسې اوسي چې هغه مثلا یو ټوټ پیسټ د تاریخ نه تیر دی، په هغې کې هغه مؤثره مواد کم دي، نو شاید دا د غاښونو د تخریب یا د غاښونو نقصه رامنځته کړي، نقصان رامنځته کړي. خو داسې هم نه ده. د ډاکټر د لیکلو په مطابق باندې چې یو ډاکټر صاحب کله ستا د غاښونو د امراضو په مطابق تا ته ټوټ پیسټ ولیکي، په هغې کې هېڅ کله دا خبره نشي راتلی چې دا د غاښونه تخریب کړي یا د غاښونو انامیل طبقه چې موږ لرو دا دې د منځه یوسي. بل تا د غاښونو کلر یا رنګ ووایو، په غاښونو کلر چې کوم یو دی دا د غاښونو د ډینټین پسې ځي. هغه ډینټین چې کوم یو دی دا په انامیل باندې خپل رنګ ولي او د غاښونو هماغه رنګ. ځینې غاښونه قدرتي لږ زیړ بخون اوسي، دا کوم نوې پیښه او آفت نه دی، دا بلکې ستا د غاښونو هغه نیچرلي رنګ یا کلر دی. ځینې غاښونه سپین اوسي، لکه دا د سیمې پورې اپیډیمیولوژي پورې دې پسې هم تړاو لري، د جینیټیک پسې هم تړاو لرلی شي. او دغه کریمونه یا ستاسو په حساب باندې ټوټ پیسټ چې د ډاکټر د خوا توصیه شي کوم مشکل نه لري او که سربخود اخیستل کېږي او بازار کې په یو نوم بل نوم باندې نو نواقص به شاید ولري. ډاکټر صاحب د غاښونو د سپینوي په موخه باندې بعضې کسان چې ځینې مرحلې وکړندې دي یا بعضې ډاکټران یې ترسره کوي، آیا دا څه ضرر لري که نه لري؟ او داسې څه شته دی چې رښتیا هم غاښونه سپین کړی شي یا همغه رنګ سپین واړوي او ګټور تمامېږي که زیانمن؟ د نیوټن دریم قانون داسې دی چې هر عمل عکس العمل لري. دا کوم پروسس چې موږ د غاښونو سپیناوي لپاره کوو دا هم په یو ماشین باندې کېږي چې ته سکیلر ماشین ویل کېږي. دغه ماشین یو اندازه حرارت هم تولیدوي چې دې سره غاښونه حساس کېدلی هم شي. له دې وجې نه دا هم مثبت نقاط لري هم منفي لري. غاښونه سپینېدلی شي، بالکل دا حقیقت دی، پولیشن کېدی شي، وایټنینګ کېدی شي، خپل ایجنټ خپل مواد لري، د ډاکټر په واسطه باندې کېږي. خو د دې تر څنګه کو چېرته بیا حفاظت ونه شي، بیا د لومړني حالت راټولو ته هم تللی شي او نواقص هم لري چې هغه د غاښونو حساس کېدنه، د غاښونو راپارېدنه ده، د لومړۍ انامیل طبقې د لاسه ورکونه هم ده. خو که مسلکي کس یې وکړي، که مشکل نه لري او که داسې غیر مسلکي کس یې او ډاکټر صاحب په نامه باندې اوسي هغه یې وکړي، نو شاید غاښونو لومړۍ طبقه انامیلو سره لږ ضعیفه شي. ډاکټر صاحب دغه مرحله چې د غاښونو د سپینولو لپاره ترسره کېږي که چېرته سمه ساتنه هم وشي آیا اوږدمهالې به وسي که لنډمهالې؟ سمه ساتنه چې هر وخت کې وشي د غاښونو اوږدمهاله وسي. خو بیا هم ځینې شیان دي چې موږ د هغې د ناعلاجه مثلا خوراکونه دي، موږ تورې چای څښو، په ځینو ځایونو کې داسې نور صباغاتي شیان یعنې چې کلر یا رنګ لري هغه خوړل کېدی شي، مثلا نوشابې دي چې مختلف رنګونه لري. همدارنګه داسې نور شیان چې هغه رنګ د غاښو پسې پاتې کېږي. بل د خولې حفظ صحه نه مراعات کول، نو زه فکر نه کوم که ډېر دوام به ولري، خو شاید که حفاظت یې وشي یو اندازه کېدی شي بیا به بیا ډاکټر ته مراجعه هم کېږي. ډاکټر صاحب ډېر په لنډو کې که ووایي چې د مصنوعي غاښونو ګټې او زیانونه څه دي، په لنډو کې دا او په لنډو کې مو پیام هم اخلو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو ډېره ښکلې خبره تاسو بیا وکړه او بیا پرې زه راغلم. د مصنوعي غاښونو ګټې خو دا دي چې په خوراک کې رول لري، د غذا په ژوولو کې رول لري، د الفاظو د خبرو کولو کې رول لري. همدارنګه کوم قوس چې خالی دی هغه پې ډکېږي، د پخوانو غاښونو زیاناست د هغې نمایندګان دي، نو دا ضرور دی چې باید موږ مصنوعي غاښونه کېږدو. خو بل اړخ ته ځینې تاوانونه هم لري، مثلا د خولې بدبویي رامنځته کولی شي چې حفاظت یې ونه شي. همدارنګه جینجیول پاکټ رامنځته کولی شي، جینجوایټس رامنځته کولی شي، ډینټل سټوماټایټس چې دا هم یو طبي موضوع ده په پاتالوژي کې دا رامنځته کولی شي.
د خولې زخمونه رامنځته کولی شي. د دې نه بر علاوه نور داسې شیان دي چې هغه رامنځته کېږي، مثلا ناراحتي، همدارنګه د غاښ لیدنه، معدې ته تېرېدنه، صحیح وظیفه نه اجرا کونه، دا ټول هغه مشکلات دي چې رامنځته کېږي. دې سره یو بله موضوع چې دا غاښ فارن دی، بهرنی شی دی، په خوله کې فټ شي، دې سره مریض د یو میلمه چلن کوي. مثلا دا موږ ته نوی دی، چې نوی دی نو په دې اساس سره موږ حساس کېږو د شپې د خوا نه. بیا د دې د وجې نه موږ غاښونه چیچو چې دا څه شی راغلی، دا نور غاښونه یې نه پېژني، هغې ته براکسیزم وایي. براکسیزم داسې یو موضوع ده چې په دې کې د غاښونو چیچل رامنځته کېږي. ټوله شپه غاښونه په خوب کې غرنجوي، مثلا شاید امکان یې اوسي چې دا د دې نه رامنځته شي، داسې نه ده. نو دا موږ ته نوی اجنبي شی دی، نو دغه تاوانونه دي. بل دا دی چې په دې باندې پیسې ځي، اقتصادا هم دا هم یو تاوان دی. خو ښه خبره دا ده چې د خپلو غاښونو ډېره پاملرنه وشي. که چېرته موږ ښه غاښونه ولرو، موږ به ډېر ښه صحت ولرو. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ښه وخت ولرئ. ډېره شکریه، مننه. تاسو نه هم کامیابه سرفرازه اوسئ. بیرته راګرځو، موږ سره پاتې شئ. بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، یو ځل بیا مو سهار نیکمرغه. هیله ده چې ښه اوسئ او یو ښکلی سهار مو پیل کړی اوسئ. مننه له هغو ټولو لیدونکو څخه چې تر دې دمه یې موږ سره ملتیا کړې ده او زموږ خپرونه یې تر دې دمه څارلې ده. نو راغلو خبري برخې ته، نو د خبر نړۍ ته به هم سر ورښکاره کړو چې هلته څه کیسې دي. سمینا افغان زموږ همکاره راغله سټوډیو ته.